نن راغلی یو ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اړوند بر کاشکوټ سیمې ته. دلته د دغه ساحه ښکلاوې، د دې ساحه د خلکو ژوند. اینجا دوستا یک خانواده هم است، کتیزو هم میبینیم، کتیزو صحبت میکنیم و درباره زندگی. نه بله موقع ده که ده دوستانو، هغه ماشومان چې ما تاسو ته ویلې چې په دغه کلي کې موجود دي، اوس خو هغه دی الحمدلله. ان شاء الله ذهنونه بالکل صحیح دي، سبقونه ویلي دي او مکتبونه ویلي دي او قرآن شریفونه الحمدلله جنکو والا ختم کړي دي. ګورئ دوستانو، بالکل دا په داسې حالاتو کې دوی خپل هیلې نه دي بایللي. درسونه هم وایي، مدرسو ته هم ځي، مکتبونه یې هم ویلي دي. لکه پلان دې چې دی چې ته څه باید ووایې؟ هڅه بس ډاکټري کورسونه یې شي، بس همداسې بس غواړې ډاکټر راشي او خدمت وکړي که نه؟ شما اینجا چی میکنین؟ ما همجا لبی دریا زرکشی میکنیم. چی میکنین؟ زرکشی. زرکشی. نفهمیدم که اینجا از ولایت دیگر هم مردم میای اینجا کار میکنن. چطور است این منطقه؟ خوشت آمده؟ خوب است، خدا شکر است، امنیتش خوب است، برحال است. سلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ مو په خیر سره پیل کړې وي. موږ نن راغلي یو ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اړوند بر کاشکوټ سیمې ته. دلته د دغه ساحې ښکلاوې، د دې ساحې د خلکو ژوند، کلتور، هغه کلیوالي ژوند چې دغه خلک یې دلته لري او دغه کومې ښکلاوې چې دي د دې ساحې، دا په نننۍ برنامه کې ګورو. او همداشان موږ به ځو. اینجا دوستا یک خانواده هم است، کتیزو هم میبینیم، کتیزو صحبت میکنیم و درباره زندگیش. شما همراه ما باشین، انشالله از برنامه لذت میبرین. السلام جوړ تازه خیرت دی، خیرت دی، خیر هستئ؟ ښه دي ورونه. سلام علیکم دوستانو، لکه څنګه م چې وویلې راغلي یو د بر کاشکوټ سیمې ته. دلته د دغه ساحې کې د یو مشر سره خبرې کوو، د دې ساحې د کلتورونو په اړه باندې، د دغه ساحې د خلکو په اړه باندې. کاکا ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم سلیمان شاه. کاکا مونږ خو الحمدلله ستاسو سیمه ولیدله، ډېره ښایسته، سرسبزه، ښایسته هوا لرونکې سیمه ده. د دغه ځای نور خلک به م ګورو، خو اول له تاسو سره مخ شو. که د دغه ساحې په اړه تاسو یو څه معلومات راکوئ، دغه ساحه یا دغه کلی چې دی په دې ځای کې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ پوه شوه؟ بس ژوند دی، مقصد په مشکلات یې تېروو په توکل د خدای. دلته که معلومات راکړې څومره کورنۍ په دغه ځای کې ژوند کوي په دې بر کاشکوټ؟ البته کاشکوټ خو لویه سیمه ده، دغه موږ چې کوم اوس پکې قرار لرو دا بر کاشکوټ دی که نه؟ بر کاشکوټ 800 کورنۍ دي په بر کاشکوټ کې زنده کوي. په ټول کاشکوټ کې په دغه ساحه کې دلته به زیات وي د دې کورنۍ بیا 800 زیاتې دي، خو نور دغه دي پاکستان کې دي. 800 موجوده دلته انشاءالله پراته دي. که د دغې ساحې د کلتورونو او رواجونو په اړه تاسو ماته لږ معلومات راکړئ، ځکه ستاسو عمر زیات دی، په همدې ځای کې شاید لوی شوي یاستئ، عمر به م تېر کړی. د دغه ځای کلتورونه څنګه دي؟ هغه ښه کلتورونه یې راته ووایه. ستاسو خپل خاطرات په دغه سیمو کې چې تاسو تېر کړي دي، شاته ښایسته غرونه دي، لاندې سیند دی، نو که په خپلو خاطراتو وغږېږئ او د دې ساحې هغه دود، کلتور او رواجونه موږ ته ووایئ. کلتور یعنې څه مطلب؟
رواجونه رواج. کوم رواجونه دي بس د دې دغه رواج دی چې زمونږ د خل ټول خوارزار دي دهقانان دي مقصد د خپلې دهقانۍ پسې ټول سهار وځي او ماښام راځي یو مړی سوکړک خپل لاس ته راوړي که او نور دغه حالات یې په خپله یې وینئ دا کلی تاسې ولیده بیا یې وګورئ بیا یې وګورئ کتلی شئ نو خلک یې ټول غریبانان دي مقصد بابا دلته تاسو چې ساتلي موږ دغه خوب دوستا آل میریم در بر کاشکوت جای دیگر هم میبینیم شما که ما باشین و آیسته آیسته پیش میریم بخیر دلته دوستانو دغه پخوانۍ ښکلې دروازې د لرګو چې دا به د کونړ د لرګي نه جوړې شوي تقریبا ډېر وخت نه په هغه لرو پرتو سیمو کې چې په کلو کې دغه ډیزاین شته دی اوس په ښارونو کې د منځه تللي دي زه مخکې د کلي هغه ماحول کوڅې لارې دي چې موږ خو ژوند دلته دومره ډېر نه دی کړی ولې دغه کوم مشر سره چې موږ وغږېدو دا خلک بیا دلته ډېر ښه خاطرات لري د دې ځایونو نه د دې ژوند واقعا چې ډېر پرمختللی نه دی ولې خوند او لذت پکې ډېر زیات دی زو مخکې او نورې ساحې هم ګورو داسې مخکې لاړ شم نوم دې چیرې دی نه پېژنې نوم دې چیرې دی راهیل ها دا کوم ځای دی ښه دوستانو موږ لکه مخکې چې وویل چې موږ دلته د یوې کورنۍ سره هم ګورو هغه کور رانږدې شوی دی
زه د دغه کورنۍ سره ګورو، د دوی حال هم اخلو او بیا به نورې سیمې هم ګورو. زموږ سره اوسئ. اینجا واقعا جاهای بسیار خوب هستند. وقتی که ما همینجا میگردم و قریه خودم به یادم میآید. ما هم تقریبا قریه ما هم از این کده 1-2 ساعت پیش است ما مربوط کنر میشیم. اما این جایی که هست قریه همین تو همسرحد است همراه ولایت کنر مربوط ننگرهار میشه، اما همین سرحد این دو ولایت است. نه هغه کور هم راورسېده. موږ چې د کومې کورنۍ سره دلته ګورو د دوی احوال باخلو. دلته دغه کوم چا سره چې موږ ګورو تقریبا په دغه کورنۍ کې 4-5-6 داسې ماشومان ژوند کوي چې هغه ډېر ذهین دي خو ولې قدونه یې ډېر ټیټ پاتې دي. د دوی سره خبرې کوو، د دوی حال اخلو. په دغه کلي کې دغه ماشومان نور هم شته دی. تقریبا په هر 10 کورونو کې په یو کور کې شته دغه مشکل دلته موجود دی. خو زه په دغه یو کور کې ډېر زیات دي، د دوی سره خبرې کوو، د دوی حال احوال اخلو. بیا نورې سیمې به هم ګورو او تاسو به تر اخره موږ سره مل یاستئ. السلام علیکم کاکا، خاص دی؟ خیر تاسو خاصی په خیر هستئ؟ راښکته شئ داسې صحت هم ښه دی، ژوند ښه دی؟ الحمدلله شکر صاحب بخیر شو خیر ژوندی اوسئ. ښه کاکا، مونږ خو ستاسو د ژوند نه د دغې حالاتو نه راغلي یو د ډېر لرې نه برکاشکوټ سیمې ته او دلته چې په دغه کلي کې کم ماشومان ډېر زیات موجود دي نو هغه ستاسو په کور کې هم شته دی؟ او خیر بالکل شته دی. 15 ماشومان زموږ معذور شپږ یو پکې ماشاءالله دی وبخي او 15 اوس هم شته دی 15 شته او 3 جنکۍ دي او 2 هلکان دي. بالکل. کاکا زو دغه حساسو ماشومان داخل به وګورو، صحیح ده؟ اجازه ده؟ راځئ اجازه راځئ. ښه زه ماشاءالله غوا خو دې هم ساتلې ده. غوا خدای مضمون دي چې ونه ساتو دیو نه څه به کېږي دا خو بس. دوستانو هغه ماشومان چې ما تاسو ته ویلې چې په دغه کلي کې موجود دي، اوس خو هغه د الحمدلله ځوانان هم دي، د دوی حال هم اخلو، د دوی سره خبرې کوو، بیا ځو نورې ساحې هم ګورو. کاکا دغه ټول ستاسو اولادونه دي؟ او دا ټول زما اولادونه دي. شپږ اولاد مې یو مړ الله دې وبخښه، دا 15 ژوندي دي. دې کې 3 جنکۍ دي 2 هلکان دي. دغه په دې کلي کې یو نیم نور هم شته دغسې ماشومان؟ نو ولې هم شته، ډېر دي بیچاره ګڼ ډېر شته دی شته معذور نور هم شته پکې. روغ ماشومان خو هم شته دی ستاسو داسې؟ روغ ماشومان یو 2 جنه یو 2 هلکان دي، یو جنه یو روغ شته دی الحمدلله. د دوی ژوند څنګه دی؟ تاسو دوی سره هغه روزمره د دوی هغه خدمات دوی خپله هر څه کولی شي یا نه تاسو هم د دوی سره مرسته کوئ؟ چې دا هلکه خدمت خو مونږ وکړو، لکه هغې کې بیا وراولو دغه 3 مرسلو ماشومان چې دي نو چې دا خپل هغه ضرورت ده پې کوی شي، نور مشکل سره مخ دي او دغه ضرورت ده پې کوي خپل کم ضرورت. بلې ښه. دوی داسې مونږ اورېدلي چې دغسې ماشومان تقریبا دوی ډېر ذهین هم وي، هوښیار هم وي، په هر څه باندې فکر هم ښه خلاصېږي. د دوی سره ستاسو مطلب رښتیا هم دغسې ذهینه دي؟ انشاءالله ذهنونه بالکل صحیح دي، سبقونه یې ویلي دي او مکتبونه یې ویلي دي او قرآن شریفونه الحمدلله د جنکو هلک ختم کړي دي او دا یو جنې نه هم سپاره کې ما لګیا ده، هغه هم لګیا ده انشاءالله او ذهن صحیح دي ماشاءالله الحمدلله. ګورئ دوستانو، بالکل دا په داسې حالاتو کې دوی خپل هیلې نه دي بایللي، درسونه هم وایي، مدرسو ته هم ځي، مکتبونه یې هم ویلي دي. زه د دوی سره هم غږېږم. اول به د دې ورور سره د دې نوم وپوښتم چې نوم یې څه دی؟ ستاسو نوم څه دی؟ شاهدالله. شاهدالله جانه. ښه، دا څو کلن دی کاکا؟ دا ته 20 کاله عمر دی. 20 کاله عمر لري، یعنې داسې ووایي چې 2 کاله زما نه هم عمر زیات دی. تا مکتب ویلی دی؟ هو. اوس هم مکتب کې یې که نه فارغ شوې یا نه پاتې شو؟ نه پاکستان کې ما ویلی دی، اتمه پورې. تر 8م صنفه پورې د مکتب ویلی دی. او دا نور تاسو هم مکتب ویلی دی؟ ستا نوم څه دی؟ رخسانه. رخسانه. ستا نوم؟ امینه. امینه. تا هم مکتب ویلی؟ او لګې اوس یې ویو.
او اوس هم مکتب ته ځې ماشاءالله. او ته او اوس موږ هم ځو، خو اوس مکتبونه فی الحال دپاره بند دي. بند دي. ښه ته په څویم صنف کې؟ زه په 10م کې یم. او ته؟ زه هم په 10م کې. تم په ښه ستاسو مکتبونه اوس بند دي، اوس فی الحال نه ځئ خو مکتب کې یاستئ؟ او مکتب کې خو اوس نه ځو. یعنې هیله م همدا لرئ چې مکتب تاسو خلاص کړئ، فارغ شئ، همداسې ده که نه؟ او بالکل. بیا ستاسو آینده پلان چې تاسو څه شي؟ هیله او تمه خو م شته دی که نه مکتب نه فارغ شئ تاسو به نور پوهنتون وایې لوړې زده کړې به کوئ او که نه؟ ولې به یې نه کوو بیا. ستا زه هم بس زه هم ویم چې فارغ و چې بس یو څه رانه جوړه شي. لکه پلان دې څه دی چې ته څه باید ووایې؟ بس بس ډاکټري کورسونه یې شي، بس همداسې بس غواړې ډاکټر راشي او خدمت وکړي که نه؟ زه بس خدای پاک د دې هیلو ته ټول تاسو ورسوي. تاسو په کور کې کار کوئ نه کوئ د دې نورو خویندو؟ نه کار مال نه کوم، صرف دا خپل لمونځ او اودس کو، لکه سبق لرو ماشین کوم من دا هم بس دې ته ناست یم. ښه یعنې د جامو ګنډلو ماشین باندې پوهېږي، تاسو جامې ګنډلی شئ؟ تر اوسه هم جامې ګنډلې دي؟ او ولې مې نه دي ګنډلې؟ دا په ځان چې دي دا دې خپله ګنډلې که بل چا؟ او په ځان چې مې دا مې خپله ګنډلې دي چې په ځان دې ما ګنډلې دي. ښه او ته ماشین کولی شي ته؟ نه زه یې نه کوم. خو ته نو هغې نه ولې نه زده کوې چې د هغې زه دی خو ته یې نه زده کوې؟ ته هم باید ته به مشره یې که هغه؟ زه مشره یم، ښه راته زده دی خو بیا مې لاس خو کېږي نه یې کومه. ښه د دې د وجې نه کوې. زه الله پاک دې شفا تاسو ته درکړي. کاکا د دوی هغه کوم ژوند چې دی مطلب تاسو خوشحاله به یاستئ الحمدلله دوی سره ځکه اولادونه هر څنګه بس الله دې موږ نه راضي شي او موږ د الله نه راضي په دې هغه کې موږ خوشحاله الحمدلله، او چې موږ نه الله وکړي خدمت د دې وکړو او موږ نه ناشکري ونه شي. ښه دوستانو د دغه ماشومانو سره خبرې وکړې، د دې ساحې نورې ښکلاوې د چکر سیمې نور مشران او ځوانان هم ګورو. مخکې ځو هر څه چې په مخه راغلو ګورو به یې تاسو تر اخر زموږ ملتیا وکړئ. من کله لوست ښه دوستانو دلته اوس په لاره کې مې دغه د کلي مطلب هغه وړوکی دکاندار ورته یم یا لاس پلورونکی دی که نه په موټرسایکل باندې دغلته د زنانه رختونه راوړي لباسونو دپاره. کوم لباسونه دلته چې ما ولیدل هغه په کلو کې چې موږ ګورو د مشرانو ښځو په ځان باندې د زنانو په ځان باندې هغه ټول دلته راوړي. دې سره خبرې کوو. ښه ملګریه تاسو دغه د لباسونه دلته د کوم ځای نه راوړي؟ دا موږ جلال آباد ښار نه وروره. ښه دغه نوم دی اول راته واخله. نوم مې عمران الله دی. عمران الله دی. د کوم ولایت یې؟ زه د کونړ یم. دا د جلال آباد نه دا ټول لباسونه دلته راوړي؟ او جلال آباد نه راوړو. دا به بیا دغه د ښار په نسبت دلته څه لږ ارزانه وي دا لباسونه ستاسو؟ والا بس ښه دی ګزاره کوي بوه شي. دلته بیا دا څنګه کوي؟ دلته هم دا زنانه تاسو نه اخلي که نه د دې کلي ځوانان یا مشران؟ بوه شي چې راغلی یم یو جوړه یم نه ده خرڅه کړې بوه شي. څه وخت راغلی لکه اوس؟
یاره سهار وختي راغلي نو پوه شي او ځای 12 بجې دي 12 بجې نه ولا یو او کله بیا ښه بعد ښه لباسونه به زیات خرڅېږي او ولا دا خو برابر اخته پوه شي چې ولګي خرڅېږي که نه بس یعنی په کلي کې هغه موږ پخوا چې ورته ویل چې بنجاره موږ ماشومان بنجاره ماما راغلی که نه د بنجاره حساب اوس هم شته دی د لباسونو او بنجاره دا ټول خلک ګرځي اوس هم په کلو کې ګرځي او مجبوري د کارونه نشته پوه شي ډېر خلک ښه نو دا بنجاره خو به یو خاص غږ کو په کلو کې ته چې دلته راځې کلي کې غږ کوې کوم غږ کوې د لباس خرڅولو لپاره د جوړو غږ کوو پوه شي رختونه ګلدار رختونه هماغه غږ که راته وکړې لږ ذره دلته اوس خو درېږه مړه نه شو کولی کوشش یې نه خو د کلي خلکو دپاره دغه غږ کوې چې خلک خبر شي اوس دغه ساحه کې ته ولاړې دا کلي کلی او کور نه دی خبر ته څنګه غږ کوې یو غږ وکړه ځه ښه زه سمه ده زه بس خدای پاک د ستاسو کار هم ښه کړي او ښایسته ښایسته لباسونه دې م راوړي لږ خلکو سره ګزاره هم کوم ځکه حالات خراب دي صحیح دی خدای د ستا حالت هم ښه کړي او بس مشکلات شته صحیح دی ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ښه دوستانو راغلو داخل کلي ته هلته یو ځوان ناست دی زه د هغې سره هم خبرې کوو او ګورو چې دا دلته څه کوي دلته به دغه نور شنې علاقې او ښایسته سیمې هم ګورو تاسو په بیکګراونډ کې کتلی شئ شاته سلام علیکم ورا خاصی ها فارسی وایه خوب هستی؟ فارسی هستیم بله یا خب نام شما چی است؟ فیروز هستم. اینجا شما چی میکنین در این قریه پشتو زبان هست اینجا کلشان شما اینجا چی میکنین؟ ما همجا لب دریا زرکشی میکنیم. چی میکنین؟ زرکشی. زرکشی ښه دوستانو دا سره راوباسي زرکشي دوی ورته وایي د اوبو نه از دریای کنر میکشی از همین دریای کنر بله. خوب تا ولی کدام چیز پیدا کردین داشت؟ کم کم میشه دیگه کم میشه خوب خب بسیار خوب است ما نفهمیدم که اینجا از ولایت دیگر مردم یا اینجا کار میکنن چطور است منطقه خوشت آمده؟ خدا خوب است خدا شکر است امنیتش خوب است برحال است مردم چطور هستن؟ هم خوب است غریب پروار است مقصد خوب تو از کجا هستی؟ ما ولایت تخار هستم. از ولایت تخار آمدی؟ چه وقت آمدی اینجا؟ نزدیک اگه 20 روز بیشتر میشه. خب 20 روز میشه اینجا کار میکنی تو؟ پس نرفتی تخار؟ میریم با همین نزدیکی میریم. خانه اون اونجا است؟ بله خانه اونجا. اینجا در کجا زندگی میکنی؟ با حساب 2 نفر اون دم لب دریا زندگی میکنیم اونجا خیمه داریم 2 نفر اون دم ماشیتا میگردیم هم تاس. خوب دوستا این بود برنامه برکاشکوت خدا کنه که خوش آماده باشه دوستانو من انشالله په دغه ساحه کې نور برنامه لرو هیله ده چې لموږ سره پاتې شي نور برنامه زموږ وګورئ اوس په حال د پاره زه تاسو سره خدای پاماني کوم د نورو برنامو لپاره زموږ سره اوسئ خو په اخره کې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول ویډیو کمنټ او لایک کول او همدارنګه د زنګ یا د بیل بټن چې دا غام کې کاږي تر څو زموږ ټولې برنامه تاسو وګورئ بای بای